د تعمیراتو لوی ریاست. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معینیت تر چتر لاندې یو لوی ریاست دی چې د دغه ریاست تر چتر لاندې بیا دوه نور ریاستونه هم کار کوي. د تعمیراتو لوی ریاست رئیس الحاج مولوي شریف الله الهام سلام پرست سره په مرکه کې له خپلو کارونو خوښي ښودلې او وایي یاد ریاست 500 کسیزه تشکیل لري چې تر ډیره یې کارکوونکي مسلکي دي. نور حال په همدې ویډیو کې لیدلی شئ. د تعمیراتو ریاست چې د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو د معینیت تر چتر لاندې خپل وظایف په مخه باندې وړي. په دې ریاست کې دوه نور ریاستونه دي، یو نظامی معاونیت، یو ریاست د حفظ مراقبت په نوم یادیږي او بل د تاسیساتو د ریاست په نوم. ټول تشکیل شاوخوا څه باندې 1500 کسانو ته رسیږي چې په داخل د وزارت په ریاست کې په کار باندې بوخت دي. زموږ د تشکیل ډیره برخه چې د هغه مسلکي کسان دي چې هغه انجینر صاحبان دي او په دې ریاست کې نور مختلف امریتونه دي چې یو پکې د اکمال امریت ته چې د کورنیو چارو وزارت مربوط قطاعاتو ته هغه که نظامي دي که ملکي دي، هغوی ته د کنکسونو او همداشان د تنظیفاتي موادو او د سرسبزۍ په برخه کې نور څومره ضرورتونه دي دوی چې د اکمال په بخش کې هغه دوی ته اکمالات رسوي، لکه کنډیشن سو، د برق وسایل سو یا نور مربوطه د دوی څومره ضرورتونه په تعمیراتي بخش کې سي هغه د اکمال مدیریت په مخ باندې وړي کارونه. دویم مدیریت امریت چې د هغه د تنظیم د برنامو په نوم باندې ده چې هغه مالي چارې په مخ باندې وړي. د موږ د ریاست مربوط څومره مالي چارې چې د هغه د تنظیم د برنامو امریت سمبالوي. همداشان د کنټرول او کیفیت امریت ته چې کومې ساختماني پروژې چې تطبیق کیږي هغه اکمالاتي دي او که ساختماني دي، د هغوی هغه کنټرول او کیفیت څارنه هغوی کوي، هغوی ارزونه کوي چې دا کارونه د بیکیو مطابق سرته رسېدلي دي دا قراردادونه او که نه. نو دغه څو مستقل امریتونه دي او دا دوه ریاسته کار پکې کوي. یو نظامي معاونیت ته چې د نظامي معاونیت تر چتر لاندې یوه قرارګاه ده او یو د پولیسو ښارګوټی ده، د هغه امنیت ساتل دي، همداشان د ریاست امنیت ساتل دي، همداشان د رئیس په نشتون کې معاون صاحب د ریاست چارې هم سمبالولی شي. نو په 1402 کال کې خو تقریبا شاوخوا 10 تعمیراتي پروژې جدید الاحداث پروژې د تعمیراتو ریاست ته راغلي دي د مربوطه ارګانونو لخوا نه، چې په هغو کې 23 شاوخوا ولسوالۍ دي او 3 د عامه خدماتو تعمیرونه دي، همداشان د پاسپورت تعمیرونه پکې وجود لري. په عموم کې داسې که راواخلو 4 شیان یعنی 4 بخشونه د تعمیراتو ریاست په مخ باندې وړي چې هغونه یو جدید الاحداث ده او یو تحکیمات دي، یو حفظ مراقبت او یو ترمیمات دي. نو په دغو 4 بخشونو باندې د تعمیراتو ریاست هغه کارونه راسرخي. نو په هغو کې تقریبا 10 شاوخوا پروژې سږ کال په تیر 1402 کال کې تطبیق شوي د جدید الاحداث چې د هغو له جملې نه 23 ولسوالۍ دي او 3 د خدمات عامه تعمیرونه دي او 14 غیر تعمیراتي د اعمار پروژې دي. د ترمیم په برخه کې 19 پروژې موږ ته راغلي دي چې هغه کې تقریبا د اکثرو کارونه سرته رسېدلي دي او ځینې تر کار لاندې دي. او همداشان د برق د وصل پروژې 2 پروژې لوی موږ د سولري برق لرو د ټولو د افغانستان د ټولو قطاعاتو جزو تامونو لپاره، که ولسوالۍ دي که امنیه قمندانۍ دي چې په 19 لاټونو کې هغه تر کار لاندې دي، څه تطبیق شوي دي او څه تر کار لاندې دي فی الحال. او همداشان نه هغه پروژې چې د وارداتي برېښنا سره د برق د وصل پروژې دي چې موږ ته راغلي دي هغه تطبیق شوي دي په ټول افغانستان کې چې لوی لوی قطاعات مو د وارداتي برېښنا سره وصل کړي دي. یغو د نمونې په شکل باندې لکه د شکرکلا قطعه وصل شوې ده د لوګر د مرکز د برق سره، همداشان دشت توپ د میدان وردګو، همداشان قطعه خاص د میدان وردګو، همداشان د ننګرهار د قطعه خاص برق وصل، داسې نور په مختلفو جایانو کې د قندهار په زون کې، همداشان د هلمند په زون کې هلته عملا کارونه جریان لري. او ډېرې داسې پروژې نیمه کاره پاتې وي. د هغو له جملې نه یو د میدان ښار د اطفایې تعمیر و چې 80% چارې په جمهوریت کې مخته تللې وي او 10% په امارت کې تکمیل شوې. همداشان د 12مې حوزې د اطفایې تعمیر و. دغه 2 پروژې ماته یاد دي. نور هم داسې ډېرې مختلف پروژې شته. د کار د بهبود یا د ښه والي دپاره تر ټولو
مهم هغه انکشافي بودیجه ده چې د تعمیراتو ریاست له ډېرو مشکلاتو سره مخ ده چې انکشافي بودیجه دته په کال کې نه خاص کیږي نو دا ډېره مهمه ده چې انکشافي بودیجه ورکړل شي تر څو پر جدید الاحداث تعمیرونه رامنځته شي ځکه د کورنیو چارو وزارت مربوط په اطراف کې مجاهدین او مسؤلین له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي د ولسوالۍ تعمیرونه نه لري شاوخوا 114 ولسوالۍ تعمیرونه نه لري همداشان تر 120 زیاتې امنیه قمندانۍ تعمیرونه نه لري د ولسوالیو همداشان د ترافیکو مدیریتونه همداشان د اطفایې برخه کې د پاسپورت برخه کې نو داسې تعمیراتو ریاست ډېر لوی مسؤلیت په غاړه باندې لري دلته د بودیجې د انکشافي بودیجې نشتوالی نو دا یو لویه ستونزه ده چې موږ سره مخ که انکشافي بودیجه ورکړل شي په بودیجه کې څه زیادت په عادي بودیجه کې ورته وشي او انکشافي بودیجه ورته خاص شي نو انشاءالله د قطاعاتو او د جزو تامین هغه ضرورت به انشاءالله په وخت باندې پوره شي. لله الحمد د کومه ورځ نه چې افغانستان اسلامي امارت دلته حاکم شوی ده نو موږ مختلفې پروژې لرلې د افغانستان د اسلامي امارت د حاکمیت نه تر دې خوا موږ غټې پروژې الحمدلله تر اوسه پورې تطبیق کړي دي چې 1401 کال کې موږ پروژې لرلې 1402 کال کې موږ پروژې لرلې نو 1401 کال کې موږ مختلفې پروژې لرلې خو هغه اکثره ترمیماتي پروژې وې د حفرچا وې د قطاعاتو د پوره د برق د وصل پروژې وې او همداشانته کوچنۍ پرچون پروژې وې مګر په 1402 هجري شمسي کال کې موږ بیا الحمدلله پرمختګ کړی ده بودیجه مو الحمدلله اضافه شوې وه سږ کال چې په سږ کال کې موږ ټول ټال 113 پروژې لرلې چې له دې جملې څخه صرف تانه د 33 پروژې موږ د غټې جدید الاحداث تعمیراتو پروژې وې چې په دې کې 23 اداري ولسوالیو لپاره د اداري تعمیراتو پروژې درې پوړیزه ودانۍ وي چې دا د افغانستان مرکز په شمول په مختلفو ولایاتو کې الحمدلله د تطبیق په حال کې دي او د دغې جملې څخه موږ الحمدلله په 40 په شاوخوا کې پروژې موږ ګټې اخیستنې ته سپارلې شوي دي چې له دې جملې څخه ځینې پروژې چې په 113 پروژو کې موږ ته راغلي هغه باقي پاتې دي هغه کې تقریبا 50 سلنه کارونه مخته تللي او الحمدلله د تدارکاتي پلان مطابق کارونه مخته ښه روان دي په حدود د 150 کې افغانستان کورني شرکتونه زموږ سره دلته کار کوي او چې تر اوسه موږ داسې خارجي شرکت سره قرارداد نه لرلو خو د کورني شرکتونو کې الحمدلله موږ ښه شرکتونه درلودل چې دلته یې ښه سرمایه ګذاري کړې موږ تقریبا یو پروژه موږ د سولارو د چارچوبي د قرارداد په 400 میلیونو پروژه چې دا یو کورني شرکت ته ورکړل شوي او هغه یې د تطبیق چارې پر مخ وړي زموږ تقریبا په شاوخوا د 14 کې انجینري سټاف لرو د تطبیق برخه کې چې موږ سره دلته 2 مدیریتونه کار کوي یو مدیریت د پروژو د تطبیق نظارت مدیریت او بل مدیریت د فني او حمایوي او دوی په ګډه الحمدلله کار کوي او د پروژو د تطبیق او نظارت مسؤلیت په غاړه مخته وړي نو تر اوسه پورې موږ الحمدلله خاص مشکلات نه لرو نو کوم پروژې چې کورني شرکتونو ته قرارداد نه ورکړل شوي دي دوی موږ سره ریزلټ الحمدلله مثبت ثابت شوی ده نو داسې خاص مشکلات موږ په پروژو برخه کې الحمدلله نه لرو اساس کار ریاست تاسیسات از سروی شروع می شد. سروی یک آمریت تکنیکی است که در چوکات خود بالاتر از 25 تن انجینر مسلکی را در بخش‌های مختلف استخدام کردند که او تا مقاطع ماستر و لیسانس عملا اجرای وظایف خود را اجرا میکنند. البته اجرای وظایف هم در مرکز و هم در ولایات بودند. به سطح بالاتر از 5000 قطاع و خدمه وزارت امور داخله در 400 ولسوالی و قماندانی امنیه ولایت کشور. لایحه کاری از تعمیرات جدید الاحداث شروع که در برگیرنده تعمیرات قماندانی امنیه ولایات، تعمیرات مقام ولایات، تعمیرات قماندانی امنیه ولسوالی از ولسوالی و همچنان در بخش شبکات آبرسانی
حفاری چاهای آب آشامیدنی، احداث پمپ استیشن ها، احداث سرک های داخلی و همچنان وصل قطعات به برق شهری و همچنان تأمین نیازهای انرژی قطعات از طریق سولار سیستم که خوشبختانه در سال روان پروژه قرارداد چارچوبی سولار سیستم ما که بالاتر از 414 میلیون افغانی هزینه برداشت از طریق کمیسیون اقتصادی ریاست الوزراء عملا قراردادش برای ما تکثیر و در 400 ولسوالی افغانستان کارهاش ادامه دارد. و همچنان در بخش پمپ استیشن در سال 1402 بالاتر از 10 پای پمپ استیشن که هم ذخایر پترول و هم ذخایر دیزل دارد برای مقامات ولایت و قماندانی هایی که قبلا پمپ استیشن نداشتن عملا کارهایشان جریان دارد و در حال تطبیق است. البته فیصدی های پیشرفتی از او متفاوت است. در بعضی جاها ما 50% پیشرفت داریم، در بعضی 70% و در بعضی هم پایین و بالاتر. به می دستور در دیگه بخش ها هم که عملا بالاتر از 106 پروژه جدوالاحداث، ترمیماتی، تعمیراتی، ذخایر آب، چای آب آشامیدنی، پمپ استیشن در تمام ولایات افغانستان که قبلا نیازمندیشان بعد از احکام مقامات صالحه برای ما مواصلت کرده بود در حال تطبیق می باشد. برای سال 1403 هم پلان غنی داریم و انشالله قدم‌ها و قطعات وزارت امور داخله که ضرورت به تعمیرات جدوالاحداث دارن بعد از نیازسنجی و ترتیب اسناد تکنیکی و پروپوزال سازیشان طبق پلان تدارکاتی ریاست عمومی تعمیرات و همچنان پلان استراتژیک 5 ساله وزارت امور داخله که خوشبختانه قبلا از طریق مقام وزارت منظوری گرفته، طبق از او عملا به قطعات نیازمند تطبیق خواهد شد و ما دائم متعهد به خدمتگزاری به وطن، هموطنان و مجاهدین خود با تیم کاری پر انرژی خود و با تیم کاری مسلکی خود هستیم.